بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست ذهین افیشل یوټیوب چینل ته. ګرانو کتونکو په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو له ډیفي والټ نه باینانس ته پیسې ولیږو او خپلې پیسې ټرانسفر کړو. نو د دې دپاره چې تاسو غواړئ خپلې پیسې د ډیفي والټ نه باینانس ته ولیږئ، نو ټولو نه اول به تاسو راشئ باینانس ته. صحیح ده؟ کله چې تاسو باینانس خلاص کړو په شرط دی چې تاسو باینانس به ویریفای وي. ښه، کله چې تاسو باینانس ویریفای نه وي تاسو نشئ کولی پیسې دلته ترلاسه کړئ. باینانس به ویریفای وي، بیا به تاسو راشئ دلته وایلټ ته، لاندې وایلټ به ووهئ. کله چې تاسو وایلټ ووهلو دلته به تاسو ډیپازټ کرپټو ته ووهئ او که سپاټ ته راځئ په دې کې ډیپازټ ووهئ، یو شی دی. دلته سپاټ ته به راشئ، دلته بیا ډیپازټ ووهئ. کله چې تاسو دلته ډیپازټ ووهلو دلته به تاسو څه انتخاب کړئ. هلته موږ سره BUSD دي، نو دلته به تاسو BUSD انتخاب کړئ. صحیح شو؟ بیا به نیټورک کوم انتخاب کړئ. نیټورک BNB سمارټ چین BEP شل، دغه اولنی نیټورک به تاسو انتخاب کړئ. بغیر د دې نه چې تاسو بدل نیټورک انتخاب کړئ تاسو پیسې به پینډینګ کې وي، نه به راځي. یعنې ډېر خلک وایي چې زما پیسې نه راځي، پینډینګ کې دي، سهار مې ویډرا کړې تر اوسه نه دي رسېدلي. هغه شاید دلته نیټورک غلط وي. یو دا وجه کیدای شي، یو بله وجه هم ده، زه وروسته درته وایم. تاسو به دا کاپي کوئ. کله چې تاسو دا کاپي کړو دلته به له دې نه ووځئ، را به شئ ډیفي والټ ته. ډیفي والټ به خلاص کړئ، خپل پاسورډ به ورکړئ. صحیح شو؟ ما سره دلته دومره پیسې دي. زه غواړم چې دا خپلې پیسې ولیږم باینانس ته. څومره غواړم؟ $10 زه غواړم دې نه ولیږم. دلته به تاسو سینډ آپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې سینډ تاسو ووهلئ دلته به تاسو باینانس USD دغه اولنی به تاسو ووهئ او دلته به تاسو دلته راشئ BNB سمارټ چین به ووهئ. کله چې دا تاسو ووهلو هغه ادرس تاسو کاپي کړی که نه، او به دلته داسې کلیک ونیسئ او پیسټ پې کړئ. پیسټ شو؟ بیا به دلته نیکسټ ووهئ. ښه، دلته تاسو ته وایي چې تاسو غواړئ چې ویډرا وکړئ، د ادرس صحیح دی؟ ته به ته چې وایي ګاټ اټ، او صحیح ده. ښه، څومره پیسې غواړئ تاسو واستوئ دلته به ورته ولیکئ. زه 10 لیږم، تاسو څو چې غواړئ. زه به 11 ولیږم، خیر دلته لږ فیس راځي پې. صحیح شو؟ بیا به سینډ 11 BUSD ووهئ. دلته نیټورک ایرر راغی. ها، نیټورک ایرر راغی. دلته به څه وکړئ، تاسو به لاړ شئ خپل موبایل ته به راشئ. دلته به تاسو VPN ډاونلوډ کړئ. هر یو VPN چې وي، خو ټول نه ښه VPN پروټان VPN دی. ما پرې ویډیو جوړه کړې، په دې چینل کې شته د اکاونټ جوړول طریقه. ډېر ښایسته VPN دی، ډېر ښایسته کار کوي. دا به تاسو ووهئ. دلته به تاسو نیدرلینډ انتخاب کوئ. بیا به دغه چې کله تاسو VPN کنیکټ شو تاسو ویډرا به هم ډېر زر ترسره کېږي. که VPN مو کنیکټ نه وي شاید پینډینګ کې وي. یو وجه هغه وه چې تاسو نیټورک غلط وي. دویمه وجه دا ده چې تاسو دلته VPN کنیکټ نه وي. که کنیکټ هم وي داسې کمزور VPN کنیکټ وي نو هغه باندې ویډرا پینډینګ ته غورځېږي. صحیح شو؟ VPN مو کنیکټ کړو. زه به راشم بېرته دغه ډیفي والټ ته. دلته به سینډ ووهم، منتظر به شو تر څو بله صفحه موږ ته خلاصه شي. بس هم نیټورک ایرر ورکوي، یو 2 ځل به بیا کلیک کړو. له سره به دې ته بیا راشو، که مشکل ورکړو. نه، صحیح شولو. ښه، په دې صفحه کې به تاسو څه وکړئ، دغه ایوریج ګورئ، په دغه ایوریج به کلیک وکړئ. دلته وایي فاسټ یعنې 10 سیکنډو کې چې رسیږي، بل چې دی ایوریج کې چې دی 2 منټو کې تاسو ورسیږي، او سلو کې چې دی یعنې 10 منټو کې به تاسو ورسیږي. دې کې هر یو انتخاب کې رسیږي، مشکل نه لري. ښه، دې کې زه سلو انتخابوم. بیا سلیکټ سلو. صحیح ده؟ تاسو په سلو کې وګورئ چې څومره زر ماته رسیږي. ښه، بیا به دلته څه وکړئ، کنفرم سینډ. بیا دلته تاسو خپل پاسورډ ورکړئ چې کوم تاسو دلته ورکړی وي پاسکوډ، او بیا به تاسو دا پرېږدئ.
دلته د دې صفحې به بیرته بیک شئ او لږ به منتظر شئ چې ستاسو پیسې هلته ورسیږي. ګورئ ملګرو ښه ما ته ډېر ژر ورسېدې خپلې پیسې، دې ځای نه پینډینګ نه ووتلې، تر اوسه به ایمیل هم لا نه وي راغلی، یو دقیقه هم لا نه ده شوې. زه خپل ایمیل ته ځم، اول ایمیل چک کوم چې آیا موږ ته باینانس نه ایمیل راغلی که نه، چې پیسې ما ته رارسېدلې دي یا نه دي رارسېدلې. یو ریفریش کوم. باینانس کې به هم چې کوم ایمیل خو تر اوسه نه و راغلی. دا به زه ویلټ ته راشم او ګورئ تاسو دا پیسې بالکل ډېر په یو دقیقه نه هم کم وخت کې ما ته ورسېدې. ګورئ $11 تاسو خپله لیدلی شئ په دغه کې زوم کېږي نه چې زه تاته زوم کړم، لاندې وګوره ښکاري ښه $11 ما ته مکمل ورسېده. نو په دې کې ستونزه څه وه؟ ستونزه دا وه تاسو ته چې هلته تاسو یو VPN سم VPN نه و کنیکټ کړی، یو مشکل و، بل هلته تاسو ادرس صحیح ادرس کاپي کړی نه و. نو په دغه مشکل سره تاسو ویډرا چې دی زر نه رسېږي. دلته ما ته باینانس نه ایمیل هم راغی چې ډیپازټ کنفرم شو او تا ته $11 ورسېده. نو ملګرو ګورئ په سلو ایوریج کې ما ته ورسېده، ډېر ژر ورسېده، خو طریقه صحیح وکړئ، انشاءالله مشکل به نه وي. او په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او تر بلې ویډیو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ. د الله په امان.